چنګک والا څه څنګه بله څه شاهین صاحب بین الملل مصر ته وخت ورکه راوبشم د نړیوالې محکمې هغه ته وخت ورکړه. نړیوالې محکمې چې ده نه پوهېږم ساینس والله نه پوهېږم کمپات مه وایه ځایي صاحب کمپات مه وایه خدای وکړه چې چنګک خپل راوړی اوس بیا د عمومو ته مرګلې پورې سکمپات و سکمپانو ته سلام او ډمپغ او بوسخو ته ډمپغ وروره مایک دې خلاص کړه. مننه پمپغه وروره تر هر څه د مخه تاسو ته ستاسو ټولو درنو ګډونوالو ته بیا د اباسینو مارګلې نه تامو پورې د بشپړې پښتونخوا د بشپړ افغانستان وعلیکم السلام مهرباني موضوع ته راځئ ان غولیدلو سکامبوسو سکامپانو ورونو خویندو ته د زړه د کوم درنښت او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام راسن به موضوع ته راشو. تا سلام و مغیوه دقیقه واگه اگر چی موضوع ده مو یوی و دقیقه وقت ده خواهد سلام که بخورده را بوش موضوع تا براش موضوع دقیقه شایده چه په افغانستان کې دغه اسکر چې شل کاله و جنگیدل هر څه وکړ وشول یا ولیدلی و یا بازی خوړلې و یا دیموکراسي خو کېدل یا جمهوریت خو کېدل فعلا هغه بادار چې دی په نوزیدل هغه ولاړه وتکول که سره هم چې د کمونستان نه روسان وتکول دغه اسکر ورونو ته ویل چې ورونو بادارم لاړو زیاتی بهتره دغه د سلامات ما یګده سلام ورکم دغه دولت ته چار څوک جنگیږي اعلان ورته وکړ اسدالله خالد ته جنگیږي راش سلام واخله خو ځان ما وجنه په خلکو باندې او خلک ما وجنه ګوره که دغه وینه تویم شي هغه تا خور کونډه ده او که تا وینه توی شیم دغه خور کونډه ده که چیرې ته هوښیارې په دغه وخت کې تا ته لازمه دغه ده چې د خپل ورور سره ودرې د خپل ولس سره ودرې د تا نظر په دغه کې څه شی دی مهرباني داسې یوه خبره ده شاهین صاحب ګوره انجینر صاحب دلته شته دی انجینر صاحب به موږ سره د روس په مقابل کې د جهاد تجربه لري. ګوره شاهین صاحب که چیرې دغه ستاسې نظر ما ته په علمي اسناد باندې داسې ښکارېدی چې په دې کار سره د افغانستان مسله حل کېږي. فهیم صاحب باجغه مه کوه دا کې در دا اوسه پورې پورچیانو ټک کړی اج دا جهاد نوم ځان ته منسوبه و بس خبرې دې کوه هغه فهیم مبارک ګوره داسې چل دی رڅه روس هم په ځای پرېږده عموم په ځای پرېږده مرګله هم په ځای پرېږده اباسین هم په ځای پرېږده اباسین دلې په لایف کې ناست تا چټي سلام اباسین ته وشو همدلې دی را بشو موضوع ته دغه عسکر که ژوندي کور ته لاړ شي کړي یا خدای ناخواسته مړه کور ته لاړ شي یا دغه افغانان چا طرف کې دي هغه که وویشتل شي د دوه عسکر په لاس کې دي ته څه بیخي لرې دي د روسانو هغه ته جهاد ته بلې خواته ځي یاره شاهین صاحب رښتیا اباسین همدلته نازه داسې کړتې کوي. انجینر صاحب سلام علیکم ستړی مشه لایف خپرونې ته بخیر راغلی نظر رد کړه زه داسې وایم په قرآن شاهین صاحب په خدای دا سړی لیونی ده مکمل 160 درجې اعصاب خراب دي پوه شولې دا اوس اباسین دلته نازه دی مرګلې ته سلامونه وایي خدای دې خوار نه کړه ډمپغه بوسخه پمپغه بوسخه ته دې کومه شولې والله فلته کمین مې نیولی شیرازي بابا زیارت سره مې کمین نیولی د خلقیانو ته اوس ما ته وخت راکوي خپل نظر وړاندې کوم که نه چې ستاسو سره فهیم وردګ صاحب جنرال صاحب خبره وکړم ودرېږه فهیم وردګ ودرېږه ته دلته ودرېږه که ناستې ودرېږه فلسفه مو وایه فلسفه مو وایه. جنرال صاحب دی دغه سور واسکټ ولې اغوندي دغه خو نه پښتو کې شته نه په مسلمانۍ کې شته دغه سور واسکټ ته دی موږ دا د حفیظ الامین عسکر د هغه قماندانو د شؤون اسلامي نو ته خو اوس دلته دعوا وکړه چې ته انجینر صاحب دلته په جهاد کې وو دا څنګه خدای ستا که ټول عمر د روسانو کاسې مینځلي دي ساکشوی سړی د اوس په لندن کې ناست ده غسلیان یو هوټل نه بل هوټل ته بیایي دغه یې کار ده بیا وایي ما و انجینر صاحب په پخواني جهاد کې شریک وو خدای هم په خدای کې د مجاهد دغسې قوارۍ لکه شاد قرې غوندې سکمپات خدای په نام کې د فورس باندې ټک کړی زه قسم وکړم والله بالله سور واسکټ ولې اغوندي دا سور واسکټ
نو خو که تاسو داسې خبره ده که تاسو په حق یې ځان زورور بولئ ما ته غوږ ونیسئ زما خبرې رد کړئ تاسو ما ته په حق نه سو نو موږ به د شیطان بابولالو ته غوږ نیسو څه داسې شیطان به په حق یې نه دا خبرې نسته وروره وا دې وریده فهیم صاحب ته ځکه ناکام یې چې تا میوان سرباز و شاهین صاحب میوان سرباز هم تېنه لاړه هغه هم ترېنه تللی طلاق یې ورکړه تاسو یو نفر په نامه دی وایم تاسو یو نفر فهیم صاحب په نامه دی الکوزای ډېر ښه وړ کړی تاسو یو ځای شو یو هفته بعد تاسو سره بای بای وکړه سره خمیز دی چې تا 3 نفره نشو دا څه حساب دی خطا کوای شاهین صاحب توهین ده خطا کوای ما وخت راکړي چې تاسو جواب کوم در اوهو الته وګوره غنوم ته یو ګوره بس تا د سټریمیارډ په پروګرام کې نوم نه جایږي ته خدای دا وګوره ودرګه زیاده نوم غاټ کما ګوره نوم نه چې د افغانستان ولسی غورځنګ مشر فهیم پښتون وردګ و خدای دې خوار نه که په دا مرداره دا چې شی کوي دا نوم ته خو یو ګوره 144 حرف نوم دی ده او صدرې دې زوري دا بخیلی دی راغله ته خو په غلا شاهین صاحب هغه بل نوم نه ده ورسره کړی د هغه سالناوې چې ورسره لمانځه شاهین صاحب هغه نوم نه و شاهین صاحب یاد دي سي کنه اوتام د مارش کوي جنرال چې په موضوع ثابت دي کزو نړیوال او راځي چې لمانځه فهیم صاحب نوم دی په موضوع کې او ما خبرې فهیم صاحب نوم دی په موضوع کې نه دی او جرأت کوشش مغز محترم یو پښتنه زلم شاهین صاحب وکړه پښتنه ا دې ابو سي پښتنه شاهین صاحب محترمه دای وردګ د تم وردګ تخنو الحمدلله د افغانستان وردګ په څه د خدا څه بلاده ته ما دې جواب راک شاهین صاحب دغه ټمپغه دغه چمپغه دغه په کوم تاسو چشته وایي آیا دا څه څه ورته کنه فهیم صاحب ما نه سوال نه اته نه دی کړی سوال دغه سوال خو زه جواب ورکوم اصلا زه وردګ فهیم دمانه دغه یو سوال دمانه کړی خیر فهیم صاحب مجدي کې دمانه سوال کړی چې ته وردګ او دای مثلا وردګ فهیم د لندن دی لندنای دی زه وردګ یم زه ډېر عاجز او غریب او بیچاره او بیکس وردګ یم د خړ افغانستان وردګ یم اما دای په لندن کې ناس لونګي تړلې د شپې ټکسیوانی کوي هغه فایشي و هغه مردګوان وړي د شپې څو ګرځي 2 بجې د شپې د بیکاره خلک نه شیان سم خلک دی وړي ما او شاهین دغه خبر یم صحیح بالکل اشتیا دي اوس براش موضوع ته فهیم صاحب د موضوع وغږیږي فهیم صاحب په موضوع فهیم ولې چې زموږ ته کورنۍ تربیه دغه د شپې د مالي پښتنو کې وړه تا کورنۍ تربیه دغه د استاد افغانیت پښتو د اسلام دغه در شوه د شپې د مالي جنکیانې په ټکسي کې وړه پای شي وړه میساج سنټر او لونګي ورته تړلې وي لونګي شخص ورته تړلې وي لکه غلام دی پاشي د خوار نه ک بیا خو د پښتو نوم بیا ماخه د افغانیت نوم بیا ماخه د مسلمانیت نوم بیا ماخه چې یو مسلمان چې شاهین سره یو پښتون چې بل افغان چې دغه کار والله بالله ک افغان وکي ورونه دا یو رئیس تنظیم دی د اخلاق وګړه تربیه وګړه د کوم تنظیم ولا ک تورساندونه به تربیه تورساندونه به عقل نه ده او صبر به عقل لا نه انسان دی دا ما جلی کې یار خو ډیر درپوند دی فهیم صاحب ډیر درپوند دی دونه درپوند دی سکمپا وای بیا د مایک درپوند وو په دوبره توهینونه کړی دي چې دا ډیر کم ده چې موږ تاسو څه نه وایو هغه ماران د چې رسمول شش سره افسره ته دغه رئیس خدای د خوار نه کوي کارتونی انسان ته زه در باندې شرمېږم کاش ته ورجانه د افغانستان نه وای خدا څه بلای ته او د پوتین نه شاهین صاحب استکوي چې نو په ګډ وډو سره شي استکوي به خو راګي که د نشاده دا اوس شاهین صاحب محترمه شاهین صاحب محترمه یو پښتون چې بل شاهین صاحب محترمه یو افغان چې بل مسلمان چې بل د
پښتون نوم په ځان باندې چې هغه به تو خدای سور واسکټ واغوني د رقم او واسکټ هم هغه خوشبو جوړ کړ د خوشبو یو رقم داسې کپړه راځي هغه بریږي د هغه واسکټ جوړ کړی ده ای خدای دې کار نه کړ دا څرخ انسان دی فهیم ګوره فهیم صاحب ګوره تاسو موږ فهیم صاحب یې کنه لیکه درته ته تونه خر ډیر شرف لري او هغه غنم خو تر ژرند پورې وړي هغه کارم نه کوي څوره ساده انسان ولې ته ولې مشر ته کنزل کوي ولې او چاته ته بعد رد وای چې هغه په دغه لایف کې نشته زه در سره جنگیم نرشه د ما سره و جنگي هر څه راته ووایه تا مشرانو ته د موږ څه وایي د تا مشر ته ماته ته خو خپل مشري څومره لاوده مشر یو ته به عقل یو منان نیازای ډیر ساده او بی عقل انسان هغه خدای تعالی د مزه کې نه ایسته کو ډیسمس شو ته اوس دغه وظیفه د خسه هر چیرې لکه مچ غونډې لګیای سلام د تا 2 ساعته نوم دی وو درنه شکړې رئیس دی چی شه د دو شورا او د شپې ټیکسي ونی کوره غریبی دی وکړه کار دی وکړه څه مو کوي ګوند 2 نفر نه 3 نشه راغلی به دا وګوره شاهین صاحب محترمه داوا وګوره داوا د عباسین ته د اموتر عباسین دی داوی ته خلک د خاندان هم له هغه هم دغه خسړی او د عباسین پورې چې داوا کوي خو وخت در کومه ته دغه به ځای خبرې چې کې ګوره د به ځای خبرې چې کې مشرانو ته مثلا اوسه د وګوره کنځلې کې ذاته ډاکټر نجیب ته کنځلې نه کوم کې نقد کنځل استاد ډیر خلک دې منځوړي ذکرزی ته کنځلې نه کوم عقد کنځل استاد ولی شرم دی ته خو راشه راسن روزانه د دی او هدي به ځای شروع کې نرشه ما قانې کا ولا چې ګر دې کوم دوه سری دې کوم په عقل کې پارش کې منطق کې سم در سره غږیږم ته ته نه وایم خدای نو خصه کنځلې په ژوند نه درسه کوم څومره ساده انسان فهیمه په خدای دې تا بځای غاینه ته درېدل ځان مې یو لاس چاپېړی وه و شرمې خجالت و باسه په د لوی سر لکه بیتري د موټر دی نیولې دی نه ته خو وخت راکړه مرتبه پم ته خبر نه ولې مې 3 روپیا کوم بیا دی وځ اول بیا 3 روپیا ته خبرې غونډه ده ټر پر دمپر جر غر دا څه دی د په کومه ژبه کې د په وردګ خدامان ونر ویدله په پښتو کې دا نشته ولاکه پنجابیان داسې یا انګلیسان درغه په ډغ نکو غړ سړی روزانه لونګي دی ویل کې غلام د پاشي شامله د پورته نیول د عمود یا باسین د مرګلا د ټرس د برز ډي پی جی د روزانه نالپال دی او دا څه بادوي ته څه دوپړي ولیته خدای دې تبونه لره دا رئیس یو ګوند خندا وګوره اوس کنځل راکړي راګي شاهین صاحب دغه نجيبه پښتنه وردګ ته وخت ورکړه اوهو نجيبه پښتنه وردګ دغه جاس وخت خدای دې ګوره پښتنه وردګ فهیم اورور داسې وکړه چې یو کار وکړه په موضوع ته نه غږیږي کنځلې کوي فاش وایي ته غواړه زه چې مثلا زه خو ریښه درته شرمېږم نه غواړم چې ته نور نامبه ده چې د ما ومنه ده فیسبوک فری ده تاسو نه ښایي اتا ګوند چې 2 نفر نه 3 نشو یو نفر درغه غم د سکولاړو یعنی دو معنا دلیل لکه تیګه غوند په مغزای باندې سنگینه ته هیڅ نه کوي دا خو چې نورم خرابې یو نفر درلو د غم د سکولاړو یو بل بیا عقل پیدا کړی و چې ریښه درته ماغه نه پیدا ګرځول د خپل پوزه کې ګوتې ویلې ګولې جوړولې هم خلاص شو اما ومنه ته دغه شي تیر شه ولاش خپل ټیکسیوانی د کار د کدي موږ وروري د زړه سره مې نه کنځل دې پښتنه وردګ نو زمانه معتبره در دې ما ورپوره کړه راکته کا نجيبه پښتنه وردګ لاندې فهیم پوه شولې د ما ومنه زه د ملګری دا دې بیا کنځل ما کا فهیم ما کا کنځلم تاسو کوي بناموسیم تاسو وګورم نن دې کړی د ما وروري یو د خابوسین وروري ما درته یو ورور مې د زړه سر مې د سترګو تور مې چار څه کنځلې د کړي د موږ مشر ته موږ مشرانو ته اصلا د تاسو سره هیڅ کار نه لري لیوانای دی لیوانی سره سړی بیا د ما په د لیوانی نه ما غواړم ما ورکوه تاسو سره ریښه درنه زه څه ویم په سیاست ته نه پیږي په خبره ته نه پیږي ټغ پغ دم پغ جغ بغ غر کغ پغ دا شی لکه زرق غوندې لکه کارغه غوندې لګیای راته خو دغه د تا خبرې دی لاله تاسو سره ما چیرې کنځلې کړې دا دروغ چیشته وایي خو چې نه دې کړې خو ته پنجاب ته چې تاسو غلام نه دی
جاپان نه نه دی وردګ صاحب غیر فرضیات وای ټول فرضیات وای فرضیات وای حقایق اصلا وای نه ته لیونی ګوره فهیم اوروره د موږ مشر ته اوس هر څه وایي موږ څه نه درته وایي. ګوره زه تا ته همداسې ویلی شم داسې خبرې درته وکړم چې هغه ما ته معلومې دي منی سه یو وردګ چې ته څوک یې او څه کاره یې او څه شی یې خو نه ویایم دغه درته وایم چې د اخلاقو کې د تجدید نظر وکړه د خدای روی ته ولاړ شه که نه یو څو کتابه ولوله ځان پوه کړه چې څوک د افغانستان خلک څوک دي په دغه رقم سیاست چې ته چلوي باور وکړه چې دغه ولا که هغه وشم لوګری هم ته تانه مخکې دی چې میز صندوق در سره کي دغه یې دسکوړي د تانه لیونیان وړي ته راغلی چغ پغ بغ زه تانه پوښتنه کوم په قرآن لاس کې ستاسې مشر د پنجاب مرتد فاشیست اوره د دو سره د ما خبره وګوره د موږ هغه وګوره د موضوع وګوره د دا وګوره دته دا لکه هغه بیادبي دی ډېره ما فهیم صاحب تا ته سلام دی لکه سپی غوندې لیونی شي چې هر چا ته خوله اچوي موضوع یو شی سوال بل شی دا د تا مشر داسې دا د ما مشر دی ولې زه دومره کومه چې تا مشر ته وایي یو متل وي د ما بد پلار ته څه مه وایه چې د تا ښه پلار ته څه ونه وایم ته د ما خوله د ما مشر ته مه اچوه د ما مشر دبره مشر و چې امریکا یې په ګونډو کړه د الله په کومک و نصرت سره دغه یو سوال زه تا نه کوم فهیم صاحب چې دغه عسکر ژوندي کور ته ولاړ شي آیا دا ښه کار دی که نه خیر دې سم وغږېږي وزر کنه درته پرېږده چغه پغ دی فهیم صاحب هغه ستن مې ورته لګولې ده ستن نه ده هغه مې ورته ولګوله مبین صاحب چاره وکړه جنرال صاحب هغه وکړه زه علاج راوبشو محترم ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب هم د سره شاهین صاحب ډاکټر صاحب هم د سره هغه لري د په سابقه باندې لګاغه د دی به وغږیږي او ډاکټر صاحب بیخي په خبر دی بیا دام تو ګوران ان تربان تر چوف فهیم وردګ نور غاګو نه کې دا د اخلاص خبره مننه فهیم صاحب ما چوپ ما چوپ فهیم ما کندل او ډاکټر مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام شاهین صاحب تا کلی موضوع واقعا کلی موضوع واقعا یعنی د زړه مې داسې لړزه وخته الله دې وسه زه په خپل الته انجینر صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړې ابو المنصور ورور و فول فدایي ورور و د اروپا نه ډېرې ښایسته خبرې وکړې نور داسې زیات شیان نه لرم چې دې خبرو کې زه ورګډ کړم خو دومره به درته ووایم چې داسې خاص معلومات لاسته راغلل چې د خوست ولایت نه چې هلته یو ډېر خطرناک ضربتیان الته موجودي امریکا موجوده ده هغوی هم په 12 ورځو کې د خوست د ولایت څخه وځي ښه په حرکت کې دي